of personal communication د شخصي کمیونیکیشن اجزاوي په شخصي کمیونیکیشن کې 88% چې دی ټون دی 88% ټون رول لري 9% صرف لغاتونه رول لري دا لغاتونه چې دی صرف 9% رول لري او 55% باډي لانګویج رول لري څوک یې دغه راته وایي شي مثال یې څوک راته وایي شي څنګه لغاتونه 9% رول لري دغه باډي لانګویج 55% رول لري او ټون چې دی 88% رول لري څنګه یعنی زه چې دا خبرې کوم دا فقط 9% رول لري کله چې زه بدني ژبه استفاده کوم هغه 55% رول لري او کله چې زه ټون استفاده کوم هغه 88% څوک مثال وایي هيا صاحب یو شی وایه معلم صاحب څنګه توجه راجلبه ولی سو ښه وای لغاتونه چې دي لغاتونه فقط 9% رول لري ټون چې دی هغه 88% رول لري مخکې ما یو مثال درته یو زوی راځي او پلار ته وایي زه ځم بامیان ته هغه په جواب کې ورته وایي وکې ورځه ولاړ شه دا یو رقم معنا لري او بل ورته وایي وکې ورځه ولاړ شه اوس که چیرې زوی د پلار په خوله باندې وکې دی پاتېږي په دا دویمه جمله باندې که یاد ځي پاتېږي په داسې حال کې چې په جمله کې په لغاتو باندې ورته ویلي دي چې وایي ورځه ولاړ شه مګر ټون یې د دې نه و نو لغاتونه چې شول 9% شول ټون یې 88 نو هغه سړي و ټون ته دغه واقعي ارزښت ورکوي لغاتو ته ارزښت نه دی ورکړی زه نه پوهېږم چې سم په خلاص وکړه یا مثلا زوی اولادونه لرې و څو اولادونه لرې ماشاءالله اولادونه دې شیطاني کوي یو وار ورته وایه کښېنه دویم وار ورته وایه کښېنه درېیم وار ورته وایه کښېنه څلورم وار کښېنه دا ستا د سر سرخوره څه پکې دغه کښېنه یا کښېږده دا ستا د سر سرخوره مثلا دغه چې دا اواز دې په درېیم وار باندې ورسره لوړېږي که نه لوړېږي لوړېږي دې ته ټون ویل کېږي دا لهجه تونده کاروي جمله به شاید هغه جمله ووایه دا کښېږده خو دا دغه ټون چې دی دغه ټون اوس هغه زوی ستا زوی په اول وار شاید ستا په کیسه کې لا نسي غوږ ورته ونه نیسي ته ورته وایه چې کښېږده په دویم وار باندې بیا ورته وایه چې کښېږده په درېیم وار باندې دغه اواز چې دی کښېږده دغه جمله ورته وایه مګر دی بره یو نوکې دغه کېږي بره بیریږي اږدې به راشي دې ته ټون ویل کېږي نو لغاتونه او دغه ټون لغاتونه 9% دي او ټون چې دی هغه 88% بل لغاتونه او باډي لانګویج دا څنګه 55% دي او هغه 9% دي دا څنګه کېدای شي باډي لانګویج کې مثلا په دغه کې مثلا زه وایا صاحب سره لیري یو نیم سل 200 متر منځ فاصله ده او زه چې دا فقط لاس پورته کوم دا یا صاحب زما په هدف باندې سر خلاصېږي چې زما هدف څه شي په دغه عین حال کې د خپل ځان سره دغه مثلا ګوت ورته داسې کوم د ځان سره وایم یا مثلا په زور وایم ډېر ښه کار دی وکړي ایا صاحب په هغه ځای کې نه اوري دغه زما خبره نه اوري مګر دغه زما لاس ویني دی د دې شي څخه دغه اخلي هدف اخلي دې ته باډي لانګویج ویل کېږي او دا 55% دی دا شی سری نو لغاتونه چې دي لغاتونه فقط 9% دا یو دغه البرت دا دغه تشکر دی چې وایي پر دغه رقم باندې دا لغاتونه دغه دي لغاتونه سره کم دي ټون سره کم دي او باډي لانګویج وایي که چیرې لغاتونه دغه سره د نان وربل بیهیویر سره تفاوت ودرلودي لغاتونه دا معنی چې آینده ته ویل چې وایي وکې ورځه ولاړ شه او نان وربل بیهیویر ټون او باډي لانګویج هغه تفاوت و نو خلک وشش ته ارزښت ورکوي و ورس ته ارزښت نه ورکوي باډي لانګویج او ټون ته ارزښت ورکوي لکه ما چې درته وویل چې ما زوی و پلار ته وایي چې وایي زه ځم بامیان ته په میله باندې هغه ورته وایي چې په تیزه ژبه باندې ورته وایي چې وایي وکې ولاړ شه دی هغه لغاتو ته ارزښت ورکوي دی دغه ټون ته ارزښت ورکوي دا نان وربل بیهیویر ته ارزښت ورکوي صحیح دی